أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو ورونو، د قرآن کریم د بعضی سورتونو په آغاز کې بعضی حروفو هغه داسې ذکر کیږي چې هغه ځان له لوستلی شي او یو بل پورې هغه نه تړلی کیږي، لکه الف لام میم شو چې د دې سورت بقره په آغاز کې دا حروف راغلي دي. دارنګې الف لام میم د سورت آل عمران په اول کې راغلي دي. دارنګې د سورت قاف په آغاز کې قاف والقرآن المجید د قاف لفظ راغلی. دارنګې طه دا حروف راغلی دي او دارنګې نور کاف ها یا عین صاد دا قسم حروفو د بعضی سورتونو په آغاز کې دا نازل شوي دي. نو دې قسم حروفو ته حروف مقطعات ویل شي او حروف مقطعات ورته ځکه وایي چې دا ټوکړي ټوکړي جدا جدا دا لوستلی کیږي او دا یو بل سره نه تړلی کیږي. نو دې ته حروف مقطعات وایي. د دې حروفو څه معنا ده؟ نو د دې د مفهوم او د معنا په باره کې د مفسرینو ګڼ اقوال او هغه تفاسیرو کې نقل شوي دي. د دغه ګڼو اقوالو خلاصه هغه څلورو اقوالو ته هغه راګرځي. نو خلاصه دا ده چې د دې په باره کې څلور اقوال دي د مفسرین. یو قول د مفسرینو هغه دا دی چې خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم او عبدالله ابن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ اور نور محدثین یو جماعتنا دا مروی دی چې هي سر الله تعالی فی القرآن والله اعلم بمراده چې دا حروف مقطعات دا راز د الله دې په قرآن کریم کې دا د الله یو راز دې په قرآن کریم کې او الله اعلم بمراده الله تعالی خپويږي او مراد خپل باندې په دې حروف سره دا قول دا د اکثر مفسرین دی او دا قول د خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم نقل شوی دی یو قول خدا دی دویم قول دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دی چی هي من اسماء الله عز وجل چی دا حروف مقطعات چی دی دا اللہ تعالی نمونو ته اشاره ده په دې حروفو کې دا د اسماء د الله عز وجل ندي یعنی په دې حروف مقطعات کې د الله نمونو ته اشاره لکه الف لام میم کې الف کې اشاره ده الله ته اور لام کے اشارہ دا لطیف انتا اور میم کے اشارہ دا مجید انتا نو مانا دا دا چھ اللہ لطیف مجید اللہ چھ دے دا باریک بین دے اور اللہ چھ دے دا بزرگے والا دے دا د مجد خاوند دی دا د لوی شان خاوند دی نو عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا معنی مروی دا چی هي من اسماء الله عز وجل نو دا احتمال هم شته دی چې دا د الله نومونو ته اشاره ای او دریم قول د زید ابن اسلم تابعی رحمه الله تعالی دی چې دا جلیل القدر تابعی دی او د صحابه شاګرد دی اگر چې صحابی نه دی هغه فرمایي انما هي من اسماء السور دا حروف مقطعات دي دا نمونه دي د سورتونو لکه سورت بقره دا بقره نوم دی د دې سورت لپاره نو دارنګ دا الف لام میم دا هم نوم دی د دې سورت بقره د پاره الف لام میم بقره دارنګه سورت الف لام میم تنزيل السجده دارنګه نور چې څومره راغلي دي دا حروف د بعضی سورتونو په آغاز کې ناغه دا صورت نوم دی او پاتې شو دا خبره چې د یو صورت
یوی نو بل نوم دا څنګه دی دا حروف مقطعات چې ته دام نوم دی د دې سورتونو نو د دې جواب دا دی چې د یو سیز لپاره ګڼ نومونه هم کیدی شي نو بقره هم وای دی سورت ته او دې ته سورت الف لام میم هم وای او دا رنګ نور نومونو په آغاز کې چې دا حروف مقطعات راغلي دي هغه هم نوم دی او کداغه نور نومونه لکه نون والقلم سوره قلم هم ورته وای نو سوره نون ورته هم وای دا د زید ابن اسلم تابعی رحمه الله تحقیق دی او سلورم قول هغه د فرع نحوی دی او د قطرب نحوی دی او د مبرد نحوی دی او د جار الله ذی محشری دی چې هغه فرمایي دا حضرات فرمایي چې دا حروف مقطعات الله تعالی چې د بعضی سورتونو په اوایلو کې دا راوړي دي او دا نازل کړي دي نو دا بطور نمونه دا سوالس حروف مقطعات دی الله تعالی بطور نمونه د بعضی سورتونو په آغاز کې دا نازل کړي دي او پدې کې چیلنج ورکړي هغه خلکو ته چې کوم خلک وایي چې دا قرآن دا نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی هغې ته چیلنج ورکړي چې دا خو د دې قسم حروف نه جوړ دی الف با تا سا نه د دې حروف تهجی د دې ماده نه جوړ دی او ټول عربي کلام چې څومره دی هغه د دې حروف د ماده نه جوړیږي نو کتا سودا اعتراض حق وی او واقع دا محمد رسول الله د ځان نه جوړ کړي دا خود دې قسم حروف نه جوړ دي نو راشه تاسو هم د دې قران په شان ته یو سورۃ جوړ کې د دې قران په شان ته تاسو یو کلام پیش کې او دا کار تاسو نشه کولې نو چې نشه کولې نو دا الله نو یریږي او په دې قران باندې ایمان وروړي او دا منزل من الله تسلیم کې نو په دې کې تحدي او چیلنج ته اشاره ده دا سلور اقوال دا مفسرین او حروف مقطعات په باره کې دا نقل کړي دي او ما دا سلور ونه اقوال دلته ذکر کړل چې په قران کریم کې به بار بار د سوراتونو په آغاز کې دا حروف بیا راځي نو بیا به د مزید تفصیل ضرورت نه او په دې کې د ټولو نه غوره قول دا دی چې موږ تحقیق کړی دی چې خلفای راشدین سوی جمهور محققین سوی چې والله اعلم بمراده چې د دې حقیقی او یقیني او قطعی معنی دا صرف الله ته معلومه ده او دا د الله یو راز دی په قران کې بس دا صحیح معنی ده او باقی دا نور معنی چې شوي دي هغه احتمالي معنی دي او هغه په طور احتمال هغه بیان شوي دي هغه یقیني او قطعی نه دي یقیني او قطعی معنی صرف او صرف دا الله ته معلومه ده دا الله نه ما سوا بل چاته یقیني او قطعی معنی د دې حروف مقطعات معلومه نه ده صحیح خبره هم دقه ده نو زه په دې چې دا سي راځي دا حروف نو زه به هم دا ترجمه کوم چې الله اعلم بمراده الله خو پوهیږي په مراد خپل سره په دې حروف سره